jungle. السلام علیکم، زه یم بخت الله جان حسرت او تاسو ګورئ په پښتو پوینټ ټي وي باندې د نن ورځې تر دې دمه خبرونه. د ټولو اول سر خبرونه. په صوبه خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس له کبله 19 نور کسان مړه شو. وزیر اعظم عمران خان د چینو د بحران په سختۍ سره نوټس واخیست. د چینو بحران نور زور وکړ. حکومتي وفد د بي ام پي د مشر سره ملاقات وکړ. سپریم کورټ پاکستان د ججانو جاسوسي کوونکو خلاف جے آئی ټي جوړه کړي. بلاول بټو د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر د بي ام پي بلوچستان د مشر سره یو ځای پریس کانفرنس وکړ. حکومتی اتحادی جماعتونو هم وفاقي بجټ مسترد کړ. سراج الحق د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د انفارمیشن ټیکنالوژي د اعلی سطحې د اجلاس صدارت وکړ. د ملک د نورو حصو په شانتې په خیبر پښتونخوا کې هم په مختلفو علاقو کې سورج ګرهن ولیدی شو. اوس د دې خبرونو تفصیل. په صوبه خیبر پښتونخوا کې د کرونا وایرس له کبله په یو ورځ کې 19 نور کسان مړه شو. د اوسه پورې د مړو شمیره 808 ته ورسېده. د کرونا وایرس په مریضانو کې له 650 نورو مریضانو اضافه وشوه. په صوبه کې په هفته کې د 2 ورځو لاک ډاون لګیا دی، ناکامۍ طرف ته روان دی. د هفتې او اتوار په ورځ باندې لاک ډاون په مکمله توګه باندې ناکام شه. انتظامیه د لاک ډاون د عملي کولو په سلسله کې د ناکامۍ سره مخ ده. وزیر اعظم پاکستان عمران خان د چینو د بحران په سختۍ سره نوټس واخیست او وی چې د چینو د بحران پیدا کوونکي به په یو صورت کې نشي پرېښودی. د زیاته کړه چې د غریبانو د نقصان په نتیجه کې به پیسې ګټونکو ته د پیسې د ګټلو هیڅکله اجازت نشي ورکولی. دا هم وی چې د شوګر انکوایري د ریپورټ معامله به منطقي انجام ته رسولی شي. بلې خواته په خیبر پښتونخوا کې د چینو بحران په زور دی. د 80 روپو نه د 85 روپو پورې کیلو چینی خرڅیږي. د عدالت په حکم باندې تر اوسه پورې انتظامیه عمل درآمد ممکن نه کړی شو. د وړو په بحران کې هم کمی نه دی راغلی. ورځ په ورځ باندې وړه ګرانیږي. د بازارونو نه وړه ورک شو. په یوټیلیټي سټور کې وړه او چینی دواړه نه میلاویږي. بلې خواته د قام د پاره دا خبره د خوشحالۍ خبره ده چې د پټرولو بحران در څه حده پورې کم شوی دی. اوس په پمپونو کې پټرول په سرکاري ریټونو باندې میلاویږي او په پټرول پمپونو کې ګڼه هم نه وي. د پوره ملک په شان په خیبر پښتونخوا کې هم په مختلفو علاقو کې خلکو سورج ګرهن ولیده.
دا د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې اولنی ځل دی چې خلکو دونه اوږده وقفه د نور د تندر د نیولو ولیده. په یقیني توګه دا منظر د خلکو دپاره ناشنا منظر و. د حکومت نه جدا شوي د بي ام پي د مشر اختر منګل سره حکومتي وفد ملاقات وکړو. وفد کې دوه وفاقي وزیران پرویز خټک او اسد عمر شامل وو. سرکاري وفد د بي ام پي مشر ته د حکومت نه د جدا کېدو په فیصله باندې د نظرثانۍ اپیل وکړو او دا درخواست یې وکړ چې دی د خپل فیصله واپس واخلي. د پیپلز پارټۍ مرکزی چیرمن بلاول بټو ویلي دي چې سپریم کورټ پاکستان د ججانو جاسوسي کوونکو خلاف جی آی ټي جوړه کړي. د زیاته کړې ده چې وفاقي بجټ ټولو جماعتونو مسترد کړی دی. حکومت د کرونا وایرس په سلسله کې قام متحد ساتلو کې ناکام پاتې شو. د مطالبه وکړه چې ان اف سی ایوارډ دی پوره ورکړی شي. د پیپلز پارټۍ د ای پی سی په حواله باندې وی چې کله د مسلم لیگ نون مرکزی صدر شهباز شریف د کرونا وایرس نه صحتیاب شي نو ای پی سی به راغواړو. بلې خواته د بي ام پي د مشر اختر منګل سره د جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن ملاقات وکړو او یو ځای ورسره پریس کانفرنس ته وینا وکړه. مولانا فضل الرحمن په دې پریس کانفرنس کې په حکومت باندې بد ټکونه وکړه او د اختر منګل د حکومت د پرېښودو یې تعریف وکړو. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان په پېښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د اعلی سطحې د اجلاس صدارت وکړو. د وی چې د آی ټي ترقي د حکومت په اولینو ترجیحاتو کې شامله ده. د اهدافو د حاصلولو په سلسله کې خصوصي هدایات جاری کړه. د زیاته کړه چې د سرکاري محکمو د کار استعداد د سیوا کړی شي او په دې سلسله کې د ضروري منصوبه بندي وکړی شي. د تخبې په علاقه کې یو ماشوم د کور په چت باندې لوبې کولې چې بجلی ونیو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. ماشوم ته د طبي امداد ورکولو کوشش وکړ خو ولې دا ماشوم د مخکې نه په حق رسېدلی و. د مردان په علاقه کې یو کس په کور کې پرش ټیکاوه چې بجلی ونیو. په اطلاع میلاوېدو باندې د ریسکي او ډبل 1 ډبل 2 ټیم په موقع باندې ورسېده. بجلی نیونکي ته د طبي امداد ورکولو کوشش وکړو خو ولې دغه کس د مخکې نه په حق رسېدلی و. دې سره د نن ورځې خبرونه پای ته رسي. ښاد او اباد اوسئ. د لوی الله په امان. کتونکو پښتو فاین ټي وي سبسکرایب کړئ. د ټلۍ په بټن غوطه کېدئ او دغه رنګې دا خبرونه کتل د خپل ژوند معمول وګرځوئ.